چې د ژبې په حواله د اندیش شمس القمر بابا څو خبرې چې د ژبې په اړه یې کړي لا هم مینوالو اورېدونکو پښتنو ته نه دي رسېدلې د خپلو خبرو پر ځای د هغې خبرې تاسو سره شریکې کړم. ستا ژبه غریبه نه ده په معنا په ټکو باندې په ګرامر باندې په بل څه باندې په بل څه باندې په بل څه باندې نو په داسې حال کې دا بله ژبه ویل خو دا خو دغه ده دا خو ډېره بده خبره ده د بېننګۍ کار دی. دا ولې اخر دې کوم دی نو خبره څه ده کمې څه دی څه چل دی چې پر دې ژبه وایي. بله خبره پکې دا ده چې په واضح ډول باندې زما په لاس او پښو کې د نظرونه نشته اتکړه ډول نشته تړلې نه پوهېږي که نه خو د ژبې غلامي چې کومه ده نو دا بدترینه غلامي ده. غلام چې کوم دی غلام دا د ژبې په زور باندې چې کوم دی نو دغه غلام شوی دی او دا ژبه ازادۍ هم د علم په لار کې خبره دا ده چې بنیادي چې زه چاته څه ښیم دی په دې باندې پوه شي دی په دې باندې ورسي او د دې د وینا چې کوم سټایل دی یا موږ ورته دا وایو د ویلو طریقه طریقه ده هغه ده چې په هغه طریقه باندې د دې ګرامر دی په هغې باندې برابر ده نو هله به دا سړی په دې ژبه باندې په دې مطلب باندې پوهېږي او دا پیغام به تعالی صحیح رسي. بله خبره پکې دا ده چې زمونږ خو دا مسله ده دا چې د ژبه خو نه ورکوي هغې داسې حال کې ده چې لکه په کار دا چې د تعلیم ژبه وي د دفتر ژبه وي. اوس پکې تر دې حده پورې ده چې کوم سکولونه دي دلته کې دا د نوې طرز دا سکولونه د انګریزۍ د هر چا کوراو کړي دي هر ځای کې په دې کې ته یقین وکړه چې په سکول کې دننه وړوکې منع دی چې دی به په پښتو کې خبرې نه کوي کتاب وایي یعنې کم از کم دا باچا هنچوی چې چاته کومه خپله ژبه سپکه وي دا سپکول خو نه دي په کار که نه خپله مورنۍ ژبه ده او دا خو سپکول دي په کار خو دی چې ته د هغې نه فایده واخلې.